اسلامی امارت په دغه نظام کې یو ارګان مستقل تشکیل کړه چې امر بالمعروف نهی عن المنکر کو نوم، او چې کله امر بالمعروف نهی عن المنکر وزارت اعلانیږي متصل تخریبګرانو اغیارو مخربو کړیو هغه جدي عکس العملونه ښیي. په کفري نړۍ کې خو دغه اداره وجود او شتون نه لري، او په اسلامي نړۍ کې نشته کینو تش په نوم ده. او کفار هغوی خوف او خطر د دوو کلماتو نه لري، یوه کلمه د جهاد نه، دومه کلمه د امر بالمعروف نهی عن المنکر نه. د هغې بنیادي او اساسي وجه دا ده که جهاد وی مسلمانان به وي، او که امر بالمعروف نهی عن المنکر وی اسلامی نظام به وي. او چې کوم نظام چې اسلام دعوا کوي، اسلامی نظام دعوا لري څوک چې هغه کې امر بالمعروف نهی عن المنکر ارګان نه وي، هغه نظام ته اسلامی نظام ویل کیږي نه.